د لوی او بخښونکي الله جل جلاله په پاک او سپېڅلي نامه د ملي ټلویزیون لیدونکو سلامونه، مینه، احترامات مې ومنئ په دې هیله چې جوړ، روغ، خوښ او خوشحاله به یاست. ګرانو او قدرمنو لیدونکو، نن مو خپرونه د زابل ولایت د معتادینو 50 بستریز روغتون ته ځانګړې کړې ده چې دلته هغه کسان چې په نشه روږ دي د هغو درملنه کیږي. له هغو سره به خبرې کوو. تاسو هم د خپرونې تر پای شېبو زموږ سره پاتې اوسېږئ. خپرونه تر پای شېبو راسره وګورئ. د ملي ټلویزیون لیدونکو له تاسو ټولو څخه ډیره مننه. نن مو خپرونه د زابل ولایت د معتادینو د درملنې 50 بستریز روغتون ته ځانګړې کړې ده چې په دغه روغتون کې هغه په نشه روږ کسان دلته بستر دي چې په تیره کې دی نشې کولې. اوس به له دوی سره خبرې کوو چې دلته دی بستر سوي دي، څومره په ژوند کې تغییر راغلی دی او څومره جوړ سوي دي. یو اجا کامې تر څنګ ناست دی. تر هر څه د مخه که د ملي ټلویزیون لیدونکو ته ځان معرفي کړئ. ستاسو نوم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم محمد رحیم. محمد رحیم جان، د کوم ځای اوسېدونکی یاست؟ ارغنداو د ولسوالۍ اوسېدونکی نه کرتو د منځ کې. د ارغنداو د ولسوالۍ اوسېدونکی یاست. دا راته ووایاست چې عمر مو څو کاله دی؟ عمر مې 50 کاله. 50 کاله دی. څومره وخت کېږي چې په نشه روږ لواست؟ انشاءالله 10 کاله کېږي. چېرته په نشه روږ سواست؟ په نشه په ایران کې روږ سوی یم، په مسافرۍ کې. علت چې څه و چې په نشه روږ سوی؟ نو ځواني وه په هغه وخت کې، خو نو زه د له نیستۍ نه یم په روږ سوی، له مستۍ په روږ سوی یم. په ایران کې خو مسافر ځوانان به ورته راسي، دا ښه خوند کوي، یو ورځ څه کولي، دوې څه کولي، پسې به عادت شو. داسې ښه، ډېره مننه. بیا چې افغانستان ته رالې، خپل ولایت ته رالې، بیا نو دغه نشه باندې روږ سواست. کورنۍ در سره څنګه وه؟ کورنۍ حالات در سره څنګه وو؟ په کورنۍ کې په څه نامه یادېدلاست؟ په کورنۍ کې خو نو د نوم د بې عزته نوم د معتاد په نامه درته وایي، ورور یا د رویوني په نامه درته وایي. د کورنۍ خو نو دغسې نوم. په ټولنه کې، په کلي کې، په منطقه کې په څه نامه درته ویل؟ په ټولنه کې، په ټوله کې خو نو دغه په بد نامه سړي ته وایي. ډېره مننه اجاکه. دا چې تر تا کشران دي، دا ځوانان وي چې اوس په نشه روږد وي، تاسو هم د ډیر وخت یاست، یعنی 10 کاله ما نشه کړې ده. اوس په دغه روغتون کې چې تاسو بستر سوي یاست، څومره تغییر مو په ژوند کې راغلی؟ ډېر تغییر مو په ژوند کې راغلی دی. انشاءالله د چې زه راغلی یم ډېر سم سوی یم، ډېر مې په زړه کې په عقیده کې دا راغلی دي چې نورو ورونو ته به د باندې شي، ورو زموږ دغه به ورته وایم چې دا کار مه کوئ، د ناوړه کار څخه لاس واخلئ او دغه ځای ته که راکړو، دغه ځای به ورته وایم چې د ځای ته ورسوئ کې ځان پرېښودلی شئ، دغه 50 بستریز روغتون ته ځان ورسوئ چې دلته له دې ناوړه عمله څخه خلاص شئ، خپل د کور په ژوند، په دنیا، په زندګي، په ټوله باندې به پوه شئ. په خوند ډېره مننه. ډاکټران، د روغتون مسؤل رویه در سره څنګه ده؟ دواوې پر وخت درته درکوي او که یا؟ ډېر ښه، دواوې پر وخت راته رسېږي، غذاوې هم پر وخت راته رسېږي، پوښتنه کوي هر وخت، سهار و ماښام راځي، ویزیټ دواوې راکوي. ډېره مننه. دا چې ته جوړ سې، څه به وکړې؟ چېرته به ولاړ سې؟ په څه کار به مصروفه سې؟ زما کول زندګي دکانداري مې درلوده، کاروبار مې نو پخوا ډېر برابر و، نو ځوان وم په ځواني کې، نو کار مې سره ولاړی، سره وشکېده. نو اوس هم بېرته انشاءالله که ووځم خپله زندګي ته به دوام ورکوم، خپل دکانداري کوم، کسبګاره سړی یم زه، نه جاري و، مستریتوب دا دکانداري زه لرم، خپل دکانداري ته به دوام ورکوم چې خپل عیال ته خپل نفقه برابره کړم او پر سمه لارې برابر کړم. ډېره مننه. دلته تاسو ته 15 وخته په مثال د لمانځه سیستم برابر شوی دی، استاد، ملا، ډاکټران، هر څه درته اماده دي. دا راته وایي چې جومات مو څنګه د جمع درته درکوي او که؟ جمع راکوي و. د دې سوال زموږ په خپل مابین کې زه د وسپیالن زه امامت ورکوم، ټولو ته جمع ورکوم. د باندې مولوي صاحب راځي، سهار نصیحت راته کوي، معلم صاحب راځي، خط راته وایي، درس راته وایي، ډاکټران راځي، پوښتنه راباندې کوي. ډېره مننه چې زموږ سره مو خبرې وکړې. تشکر. کور د حماسو د پننګونو کې ودان دی، رنگ د زندګۍ پکې. یو ځوان مې تر څنګ ناست دی، له ده سره به خبرې وکړو. تر هر څه د مخه که د ملي ټلویزیون لیدونکو ته ځان معرفي کړئ. ستاسو نوم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم نورالباقي ده، د دې مرکز اوسېدونکی یم. ډېره مننه. نورالباقي وروره د زابل مرکز اوسېدونکی که د ولسوالي؟ خاص د مرکزي. ښه، دا راته وایه څومره وخت کېږي چې په نشه روږدي یاست؟ له 2010 په نشه اخته شوی یم تر 2023 پورې. د څه شي نشه دې کوله؟ نو مختلف ولو، له چرسو نیولې، بیا د اوس له شیشې معنا داسې مختلفې څه نشې وې، بس دا مو کولې.
علت یې څه و چې تاسو په نشه اخته شوئ؟ علت یې زما ډېره مستي وه ښه او له ډېرې هستۍ زه په نشو کې راغلم. دا راته وایه چې اول دې نشه شروع کړه په کوم ځای کې په افغانستان کې په بهر ملک کې؟ ما خپله صرافي کوله له دا چوک سره نو د پیسو و د موټرانو هر څه امکانات پر راوړو. بیا مې وویل چې دا څنګه امکانات ده بس په دې نشه کې له ډېرو امکاناتو برابر راغله. وروسته چې تاسو په نشه رشد سواست په ټولنه کې په څه نامه یادېداست؟ په ټولنه کې ستاسو په مثال احترام او عزت کېدی و که نه موږ صفر وو په ټولنه کې لارې خوا که د کورنۍ وه که د کلي وه که د اسلام لارې خوا موږ صفر وو. دا راته وایه واده دې کړی؟ و بچیان لرم 4 بچیان لرم بس واده مې هم هلته کړی اوس په نشه اخته سوم بس تر اوسه پورې او اوس شکر الحمدلله له الله راضي وي د دې ډاکټرانو د ټولو ارګانو بس ثواب یې زموږ جوړوالی سو. ډېره مننه. دا راته وایه په کورنۍ کې اولادونه بچیان په څه نامه به بللې؟ بس په داسې نامو یې بللم چې اوس زه نسم ویلی. دا چې تاسو اوس دلته په دغه روغتون کې تر درملنې لاندې یاست څومره جوړ سوي یاست او څومره خوشحاله یاست؟ زه 100% کې له الله راضي یم جوړ یم هم صراط هم عزم هم 7 وخته لمونځ کوم دا 15 وخته 7 وخته یې کوم صلات تهجد او د سهار لمونځ هم ورسره کوم. ډېره مننه. ژوندي اوسئ کور مو آباد. دا راته ووایه چې تاسو دلته ډاکټران استادان او د دغه معتادینو کلینیک امیر څومره ستاسو پوښتنه کوي څومره پر وخت درته راځي؟ زموږ پلار و مور دغونه پوښتنه نه ده کړې په موږ لکه دوی چې کوي او زموږ دوی خدمت کوي هر ورګان که ډاکټر یې که حفاظت والا یې که مجاهدین یې که ګارتان یې له ټوله موږ په 100% کې له دوی راځي ټول خدمت یې پر خپل وخت راته کړی. مخکې چې په نشه نه وست روژ مکتب مو ویلی و مدرسه مو ویلې و زده کړې مو کړې مدرسه مې ویلې وه بس تر یو سرپمیره پورې مې کتابونه ویلي. اوس دلته څومره وخت کېږي چې بستر یاست؟ اوس مې دلته تقریبا یو کم 50 ورځې کېږي یعنې نه 40 ورځې یا 40 ورځې. څومره وخت به نور هم دلته تاسو ته درملنې لاندې یاست؟ موږ خپله وخت خو مو قانوني 45 ورځې دا خواته زموږ په عزم پورې اړه لري. که موږ ځان ډېر جوړوی باید یې څه نور پاته سو که نه جوړوی قانوني مې 45مه ورځ ده باید ډاکټرانو صاحبانو ته دا زموږ جوړوالی ور معلوم ده چې دوی موږ وباسي. ډېره مننه. هغه کورنۍ ځوانان چې په نشه رشد وي تاسو ورته پیغام څه دی چې دغه کلینیک او د معتادینو کلینیک ته راولي او که چې دغه بستر باید 100 بستریزه سي او تر دې هم باید خدمت وسي اوس هم کېږي باید زموږ دا ټول راتلونکی نسل او اوس پر رجوع اخته کسان باید وژغورل سي. ډېره مننه چې زموږ سره مو خبرې وکړې. کور ودان ډېره مننه. د ملي ټلویزیون لیدونکو له تاسو څخه هم مننه. زموږ تر پای شی به ملتیا وکړي. افغانستان دی د افغانستان کور د حماسو د پننګونو کې ودان دی. بیا مې هم یو ځوان ترڅنګ ناست دی چې د معتادینو د 50 بستریز درملنې په روغتون کې دلته درملنې لاندې دي. تر هر څه د مخه که د ملي ټلویزیون لیدونکو ته ځان معرفي کړي. ستاسو نوم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم منصور احمد دی. منصور احمد جانه راته وایه چې د کوم ځای اصلي اوسېدونکی یاست؟ اصلي اوسېدونکی د زابل ولایت یم. د زابل ولایت د مرکز که د ولسوالۍ؟ یا د مرکز یم. دا راته وایه چې په دغه کم عمر په نشه څه وخت رشد سوي یاست؟ په نشه به مې نو داسې 3-4 میاشتې کېږي چې رشد سوی. 3-4 میاشتې کېږي. اول دې د څه شي نشه شروع کړه؟ اول مې د چرسو نشه شروع. د چا سره ګرځېدې چې په دغه نشه مخته سوې؟ دا چا مخته کړې؟ علت یې څه شي و؟ دا علت دا و چې زه د غلطو خلکو د غلطو ملګرو سره ګرځېدم د نشې ملګرو سره. اوله وارې چې اول نشه دې شروع کړه سګرېټ و نسوار و لغه وروسته چرس سو بیا څه شي سو؟ بیا مې بل شي نشه نه ده کړې یوازې د چرسو تر چرسو ورسېداست. کورنۍ څه وخت در خبره سوه؟ کورنۍ مې نو اوس په دا اوس کې را خبره سوه دا اوس وخت. نو په اوس وخت کې کورنۍ در باندې خبره سوه او دستي یې راوسته دلته بستر کړه؟ او دلته یې بستر کړو چې جوړ سو. ځوانانو ته د پیغام څه دی چې دوی له څه رقم خلکو سره وګرځېږي چې په ټولنه کې دوی څه رقم ځان جوړ کړي؟ اوس داسې کسانو سره ګرځېدلی چې په نشه یې رشد کړی. ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې یو خو باید د خپل مور و پلار قدر و عزت وکړي او بل د داسې بې لارو او بې عزت خلکو سره شناخت و رابطه ونه ساتي او د نشې توکو څخه ځان ډېر لرې وساتي. ډېره مننه. دا راته وایه چې دلته تاسو بستر یاست
څومره وخت کېږي، څو ورځې کېږي، څو میاشتې کېږي چې راغلی یاست؟ دلته زما نن 42مه ورځ ده چې زه بستر یم. څنګه سوی اوس صحت دې څنګه ده؟ د پخوا په پرتله اوس خو دې سګرېټو چرسو تاوانه کېږي؟ یا اوس مې چې تاوانه کېږي ماشاءالله ډېر برابر یم، صحت مې سم ده، تر درملنې لاندې یم. ډاکټران صاحبانو ټول زموږ په خدمت کې دي، همکاري را سره کوي او موږ ډېر فعال یو. اوس ډېر سیستم ډېره مننه. دلته دواوې درکول کېږي، ډوډۍ هر څه امادګي درته تصمیم درته نیول سوی دی، یعنې هر څه درته راځي؟ دا راته وایاست چې له کورنۍ لخوا پوښتنه در باندې کېږي؟ هو دلته هر څه، دلته د یکشنبې او د چهارشنبې په ورځ موږ ته د کورنۍ غړي راځي، زموږ پوښتنې ته موږ ګوري او ډاکټران صاحبان دوا راکوي، ډوډۍ او لمونځ هر څه مو پر وخت خپل وخت دی، هر څه مو برابر دی، ټول سیستم مو سم دی. ډېره مننه. هغه کسان چې په نشه روږد دي، کورنۍ ته پیغام ستاسو ته چې دغه 50 بستریز د درملنې روغتون ته دوی راولي، د خپل بچیان خپل ورونه دلته شامل کړي تر څو د دوی صحت جوړ شي؟ هو بالکل. زما ټولو د افغانستان د زابل ولایت اوسېدونکو ته دا پیغام دی که په کورنۍ کې یو کس که دوه کسې که هر څو کسان که په نشه روږد دي، دغه روغتون ته دې راولي. دلته تر درملنې لاندې دلته هر سیستم، هر اصول پر خپل ځای دي. ډاکټران صاحبان شته، روانشناسان شته، درملنه شته، 5 وخته لمونځ شته، خپل د ډوډۍ وختونه شته. دا ځای ډېر په سیستم سم، ډېر په اصولو سم ځای دی. ډېره مننه چې زموږ سره مو خبرې وکړې. الله مو عزت وکړه، خیر اوسه. افغانستان د افغانستان دی، د افغانستان دی، د افغانستان کور د حماسو دی. د ملي ټلویزیون لیدونکو له تاسو ټولو څخه ډېره مننه. یو ځوان مې تر څنګ ناست له ده سره خبرې کوو. تر هر څه دمخه که د ملي ټلویزیون لیدونکو ته ځان پکې ستاسو نوم؟ زما نوم دوست محمد ده. دوست محمد وروره، د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ د زابل ولایت اصلي د ارغنداز ولسوالۍ یم. د زابل ولایت اوسېدونکی یې. دا راته ووایاست چې څومره وخت کېږي په نشه روږد یاست؟ ما به کېږي دا 15 کاله چې ما نشه دلته یوه پله پرېښوده، په مابعد کې اوس بېرته په اخته شولم. دلته مې درملنه وکړه، بېرته ولاړم، د دوی له ډېر همکاري وله ما سره، بس اوس مې بېرته په اخته شوم د ناوړي ملګري له لاسه. ښه، دا راته ووایاست څو کلن وي چې په نشه روږد شولې؟ 15 کلن به وم چې په اخته شوم. نو ښه، 10 کلن وي. په افغانستان کې دې نشه شروع کړه که بهر له ملکه بل وطن؟ شروع کړه. زه په کوټه کې مې کور، بس کرسټال مې شروع کړو. نو هغسې بیا رالم، دلې مې پرېښوله. نو اوس به دا یو جمهوریت کې مې بېرته دا نشه شروع کړله. علت یې څه و؟ ولې په نشه روږد شواست؟ علت دا و چې هلته په کوټه کې دا نشه کوله، دلته چې بیا رالو د دا ورور به نشان پرېښول، دا ورور به راته ویل وایي ته پوډري یو کار به اوس په بیابان کې به کار ته وده، ما ته ته دا نشه کوې. نشه به مې نه کوله، بېرته ودې ته دغه کړم چې بس د زیده څه ما دا نشه شروع کړله. نه، اول د څه شي نشه شروع کړه؟ اول نسوار و، سګرېټ و، چرس و، پوډر و، څه شي؟ مې کول، بیا مې کرسټال شروع کړو په پاکستان کې. له پاکستانه چې رالم نشه مې پرېښوله، بیا بېرته دلې پوډر و سیسټم مې شروع کړو. نه چا سره ګرځېدې؟ چا په اخته کړلې ده؟ بس دا بې ځایه کسانو سره، د پوډریانو نشیانو سره به بس ګرځېدم، د هغو سره بس بېرته به د نشه اخته شولم. دا چې ډېر وارې تاسو بستر سوي یاست، ډېر وارې تر درملنې لاندې سوي یاست، بیا ولې په نشه روږد شئ؟ بیا ولاړ شئ کور ته، ښه وګرځېږئ، ښه جوړ هم شئ، دلته مصارف هم در باندې وشي، خو بیا بېرته ځان په نشه روږد کړئ. دا ولې؟ خو دا دی دغه ده چې په کور کې موږ هغه بېرته پخوانی دغه نه لرو، د جوړ احساس څوک موږ ته نه راکوي چې مثال بېرته په یو دی نامه راته وایي چې هغه موږ ته تر پام دی مایوسه شو، نو بېرته به دې ته را وګرځېږو. یا دغسې ملګرو سره کښېنو چې هغه ورور نشه کوي، په نشه اخته یې، موږ سره کښېنو، یو دوک ځینې ونیسو، بله بېرته به هغه کیسه چې هغه نشه چې هغه کوي. دا دلته د کارمندانو د ډاکټرانو موږ سره ډېر سخت کوشش یې وکړی او ډېر سخت خدای جوړولو ثواب موندی شولو، نو بېرته موږ په دې غضب ګرفتار شولو. اوس څومره وخت کېږي چې بېرته راغلي یاست دلته بستر سوي یاست؟ اوس زما به زه انشاءالله 22مه ورځ وي. نو اوس شکر الحمدلله بېرته روغ صحت مې د جوړ روغ یم. دلته لمونځ، اودس، ډوډۍ، د ډاکټرانو، د روانشناسانو ډېر سخت تکلیف را سره کوي. مور و پلار لکه دغه تکلیف را سره کوي لکه دوی چې موږ سره کوي. هغه ځوانانو ته پیغام څه دی چې دوی په نشه روږد دي، باید دلته راشي، په دغه روغتون کې باید ځان بستر کړي او که 100% کې دا زما ټول ته دا پیغام ده چې باید که یو وي که دوه وي، که زما شک په راشي باید دغه 50 بسترې د معتادینو روغتون ته راورسوي د زابل ولایت. ډېره مننه چې زموږ سره خبرې وکړې. ستاسو ډېره مننه، شکریه.
کور د حماسو د پننګونو کې ودان دی رنگ د زندګۍ پکې بهیږي ګلستان. اوس راغلی یو چې د ډاکټر صاحب سره خبرې وکړو چې دلته د دې درملنه کوي. ډېره مننه ډاکټر صاحب چې موږ ته وخت راکړي. خوشاله اوسئ منځ صاحب، ستاسو نه مننه چې موږ ته راغلی او د خپل قیمتي وخت هم دلته موږ سره تیر کړ. ډېره مننه ډاکټر صاحب محترم. څومره وخت کېږي چې تاسو په دغه روغتون کې وظیفه لرئ؟ په دغه روغتون کې زموږ تقریبا دغه 1.5 کال وشو چې موږ دلته خپل وظیفه لرو او راغلی یو. ډېره مننه جنابي ډاکټر صاحب محترم. دلته تاسو هغه په نشاروش کسانو ته په کومه برخه کې درملنه ورکوئ؟ دلته موږ دغه کوم په نشه باندې روږدو مریضان چې دي د دوی مختلف قسمه بیماریانې دوی لري. مثلا د نشې د پرېښودلو دپاره ورته دواوې ورکوو، د دوی کوم جسمانی مشکل ولري د هغې دپاره بېخوبي ولري، ډپریشن ولري، زیاتره مانیا انسومنیا دغه بېخوبیانې دغه مریضتیاګانې دوی لري. نو د دغه نشهیي توکو د پرېښودلو له وجې چې دوی ته کوم حالت رامنځته کېږي د هغه حالت تداوي موږ کوو. ډېره مننه جنابي ډاکټر صاحب محترم. تر دا مهاله ستاسو په روغتون کې په دا نوي کال کې څومره مریضان درملنه سوي ده، څومره جوړ سوي دي، څومره فعلا تر درملنې لاندې دي؟ په زموږ روغتون کې په دغه نوي کال کې تقریبا 132 مریضان موږ مکمل تداوي کړي دي، چې په دغه کې تقریبا 90 مریضان موږ تداوي کړي دي او فعل حال 36 موږ بستر لرو. ډېره مننه. دا راته ووایاست جناب ډاکټر صاحب چې روزمره ډول تاسو دلته په دغه روغتون کې 40 ساعته خدمات لرئ. مریضان د ورځې څو مریضان تاسو ګورئ؟ یعنې کوم کسان چې د لید سره بستر دي، څو کسانو ته تاسو دواوې ورکوئ؟ کوم کسان چې دواوې ضرورت لري دواوې ورکوئ؟ ځینې کسان چې دواوې ضرورت نه لري هغو ته درته جوړېږي یا د اعصابو دوا درته راوغواړو. یعنې څو نفرو ته د ورځې په مثال دوا ورکوئ؟ یعنې دلته تقریبا چې موږ 18 نفر بستر ولرو، په 18 نفر بستر کې تقریبا 22 نفر یا دغه عمره د ډیټاکس مریضان هغه خو روزمره تداوي کوو، او دغه نور مریضان چې دي دغه چې کوم مشکل موجود دی هغه مشکل روزمره موږ ورته رسیدګي کوو. په اصل کې دلته په دې روغتون کې د دې مریضانو لپاره شپه او ورځ یعنې 4 ساعته خدمات وړاندې کیږي. د هغه ټیم د دوی معلوم نه ده، سهار وزیټ ته راځو ان تر سبا سهار د وزیټه پورې موږ شپه ورځ د دوی په خدمت کې او د دوی خدمت ته موږ ولاړ. ډېره مننه ډاکټر صاحب محترم. دلته تاسو په کوم برخو کې د دې معایناتونه کوئ که نه کوئ د مریضانو؟ په حال خو اوس دلته موږ د دوی لپاره دغه د HIV سټریپونه موږ لرو، د ټایفاید، د ملاریا، دغه ټیسټونه موږ دلته کوو. خو په اصل کې زموږ روغتون د لیبارټري برخه نه لري او دغه ټیسټونه چې دی هغه د مالج ډاکټر په واسطه باندې ځکه چې هغه اجازه لري کولی شي دغه ټیسټونه ورته اجرا کړي که چېرته په کوم مریض شکمن شي او که چېرته پر مختلفو معایناتو ته ضرورت ولري بیا موږ ولایتي شفاخانې ته انتقالوو تر څو هلته صحیح ډول معاینات وشي. ډېره مننه ژوندي اوسئ. ډاکټر صاحب محترم یو مریض ته تاسو دلته څومره وخت بستر ورکوئ؟ دلته خو زموږ مریض ته په ابتدایي حالت کې 45 ورځې بستر ورکوو. که چېرته د دغه مریض حالت جوړ و روغ و او دغه موږ د کوم کارمندانو د نظره چې هغه مختلف قسمه کارمندان لرو، مشاورین دي، روانشناسان دي، ډاکټران دي، د ټولو د نظره کوو او که جوړ و نو 45 ورځې تداوي غواړي. که چېرته جوړ نه و او دوباره دوهمې مرحلې ته وته بیا دوهمې مرحلې ته اچو چې په دوهمه مرحله بیا 45 ورځې بله ده. ډېره مننه ډاکټر صاحب چې زموږ سره خبرې وکړې. خوشحاله اوسئ. تاسو نه هم ډېره مننه. زندګۍ پکې بهیږي ګلستان دی د افغانستان دی د افغانستان. د ملي ټلویزیون لیدونکو له تاسو ټولو څخه ډېره مننه. بیا هم په معتادینو په روغتون کې یو ځوان مې تر څنګ ولاړ دی چې دی هم دلته یو په خپله برخه کې وظیفه لري. له ده څه به پوښتنه کوو. تر هر څه د مخکې که د ملي ټلویزیون لیدونکو ته ځان ورپکې ستاسو نوم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نوم یې احسان الله دی. دلې د زابل ولایت 50 بستریز روغتون کې د اجتماعي کارمند په بس کې مقرر یم، کار کوم. ډېره مننه. دا راته وایاست تاسو دلته په خپله دغه برخه کې چې مقرر یاست په کومه برخه کې تاسو معتادینو ته عامه پوهاوی ورکوئ؟ کوم کار ستاسو د کومه وظیفه دلته ده ستاسو؟ دلې موږ په روغتون کې کوم مریضان چې دلې بستر وي هغو ته عامه پوهاوی ورکوو. په هفته کې ساحې ته 2 وارې وځو. کوم مریضان چې موږ یې کړي د هغو تعقیب کوو، پلټنه یې کوو
دا شان دي. ډیره مننه. دا چې د معتادینو د روغتون څخه زیات کسان دلته درملنه شوي د دې کللي دي، یعنی خپل کار پسې تاسو چې پلټنه کړې د کللي اصل ته متعقب کړي دي، اوس په خپل روزمره چارو باندې مصرفي کم کارونه، یعنی تاسو د دې پلټنه کړې دي، اوس روزمره چارې کوي کبیر ته په نشر شوي دي؟ بالکل. دوره کوم مریضان چې موږ لکړي دي یا د ولسوالۍ دی یا د مرکز دی، بیا موږ هغه تعقیب کړي دي، له والدینو سره موږ اړیکې نیسو، ټلیفوني تماس سره، نو ان شاء الله تر ډیره حد شوي دي، ډیر برابر دي ان شاء الله. فعلا دلته چې کوم معتادین بستر دي یا په نشروش کسان دلته بستر دي، تاسو ورځي دي تم په کومو برخو کې، اما په هوایي ورکوي په کومو برخو کې دي ته په مثال اما په هوایي برخه کې کار کوي، کوم برخه کې؟ دلې مختلفې برخې دي. د ډاکټرانو جلا برخه ده، ځکه چې هغه د خپل ویزیټ کوي، مریضان تعقیبوي، او په څنګ کې روانشناسان دي، مشاورین دي، اجتماعیان دي. اجتماعیان ورځي کونسلینګ ورته کوي، اما په هوایي ورته کوي، د سار له خوا څخه ورځي له 10 بجو نه تر 11 بجو پورې. ډیره مننه. هغه کورنۍ ته پیغام څه ده چې دی په کورنۍ کې په نشروش کسان وي، دی باید دغه 50 بستریز روغتون ته راولي، دلته بستر کې وکړي. زموږ دا پیغام دی ورته ورونو ته، کوم هغه ځوانان تنکي ځوانان چې په رشو باندې روږ دي، هغه ته موږ دا پیغام دی چې رای ولیدلې روغتون ته د لیشه تداوی کیږي او کوم غذا ښه غذا ورکول کیږي، نو ان شاء الله دا کوم مریضان چې موږ له د ځای ایستلي دي هغه په صحیح معنا جوړ شوي دي. ډیره مننه. زموږ سره خبرې وکړه. مننه ستاسو څخه. سود پننګونو کې ودان دی، رنگ د زندګۍ پکې بهیږي ګلستان دی. یو ډاکټر صاحب سره مو خبرې وکړې او یو د کارشناس سره خبرې کوو چې دلته په دغه برخه کې دی ته اما په هوایي ورکوي. نو ډیره مننه جناب ډاکټر صاحب چې موږ ته وخت راکړي. مننه سلیمان زی صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. څومره وخت کېږي چې تاسو دلته د زابل ولایت د معتادینو په روغتون کې وظیفه اجرا کوئ؟ تقریبا 1.5 کال کېږي چې دلته زابل ولایت د معتادینو درملنې 50 بستریز روغتون کې د روانشناس په حیث باندې دنده اجرا کوو. ډیره مننه. دا راته ووایاست تر دا مهاله په دغه روغتون کې څومره کسانو تداوي شوې ده، او خپل چې هغه کومه برخه تاسو لري په دغه برخه کې څومره هغه کسان چې ته په مثال مشورې ورکوي، څومره هغه ستا مشورې مثبت تغییر د په ژوند کې راوستلی دي؟ مننه سلیمان زی صاحب. دلته تقریبا په 60 کال کې موږ 122 کسه یا 123 کسه شاوخوا بستر لرو، د هغه څخه موږ تقریبا 99 کسه تداوي شوي کسان لرو چې رخصت شوي دي، زموږ سره تداوي شوي دي، او 14 کسه اوس مهال بستر کې داخل لرو. نو زموږ په برخه کې د روانشناسي برخه ده، هغه مریضان یا ناروغان چې دلته زموږ سره بستر دي ځینې مشکلات لري، چې هغه ځینې ډیپریشن، دماغي مشکلات پر ځان باندې کنټرول نه درلودل، یا د خپل ځان سره ځینې وخت خبرې کول پر لار روان، یا داسې ناست د ځان سره خبرې کول، داسې ځینې مشکلات لرو. نو بیا موږ ریسرچ کوو، د هغه لارې چارې پیدا کوو، د هغه په باره کې بیا دوی ته معلومات ورکوو، یا پر دوی باندې کوم تجارب چې دي هغه اجرا کوو. نو انشاءالله زموږ په نظر سره یعنې تقریبا موږ چې کوم مریضان تداوي کړي دي، نن دي 80% یوازې پر دې باندې د رواني برخې تجارب سي دي، تجربې سي دي، دا پر اجرا کوو مفید تمام سوي دي. یعنې تقریبا 90% یعنې 80% تجارب مفید تمام سوي دي. ډیره مننه. کور ما بعد ژوندي اوسئ. ډاکټر صاحب خالد کدار ته وایس چې هغه کسان دلته درملنه شوي دي، اوس کاروبار کوي، خپل کار کوي، خپل روزمره ژوند کوي، ځینې وخت راځي ستاسو پوښتنې ته؟ سلیمان زی صاحب، موږ د یو پروسه لرو د تعقیب پروسې په نامه باندې، نو چې هغه یو مکمل کال کوم مریض یا کوم ناروغ چې دغه ځای ته تداوي سي او لاړ شي خپل کورنۍ ته یا ټولنې ته ستون سي، هغه بیا یو کال دلته موږ ته تعقیب راکوي. هغه تعقیب پروسه داسې ده چې اول 15 میاشتې موږ دی په میاشت کې 4 واري په روغتون ته راغواړو، یعنې په هفته کې یو واري، د هغه څخه وروسته بیا په میاشت کې د 15 شپږم هفته او اووم هفته میاشت، شپږم میاشت او اووم میاشت، بیا دی په موږ په میاشت کې 2 واري راغواړو، او هغه څخه وروسته تر 12مې میاشتې پورې بیا دی په میاشت کې 1 واري موږ ته راځي. نو یو کال په مکمل دغه پروسه جریان لري، دی موږ ته د تعقیب لپاره راځي. دلته موږ د دې حالت ګورو چې د خدای نه خسته بیرته روږدي سوي نه یا کوم بل مشکل ورته پیدا سوي نه، د دې ترڅنګ د روږدیتوب ترڅنګ کدی نور جسماني ناروغانې ولري ورته پیدا سوي، د هغه درملنه یې موږ دلې کوو د یو کال تعقیب په جریان کې. ډیره مننه. ودان دی
رنگ د زندګۍ پکې بهیږي ګلستان دی د ملي ټلویزیون لیدونکو له تاسو ټولو څخه ډیره مننه. نن مو خپرونه د زابل ولایت د معتادینو د درملنې 50 سپیڅلیز روغتون ته ځانګړې کړې وه چې په دغه روغتون کې له هغه کسانو سره مو خبرې وکړې چې دوی په نشه روږد وه. د هغه ترڅنګ د روغتون د ډاکټر او دوه کارمندانو سره هم خبرې وکړې. اوس د دې روغتون د اداري او مالي عمومي مدیر سره خبرې کوو. ډیره مننه جناب مدیر صاحب محترم چې موږ ته وخت راکړ. مننه ژوندی اوسئ. ستاسو څخه مننه چې موږ ته راغلي یاست او زموږ په روغتون خپرونه جوړېږي. ډیره مننه جناب مدیر صاحب محترم. دا راته ووایاست چې فعلا د معتادینو په دغه روغتون کې څومره کسان تر درملنې لاندې دي؟ فعلا خو د اوس دپاره 14 کسان موږ بستر لرو چې اوس موږ سره بستر دي. او دا راته ووایاست چې تېر کال مو څومره کسان درملنه وکړله؟ تقریبا دا روغتون چې دا د تېر کال د 1402 کال د ساور میاشتې کې فعالیت شروع کړی ده. تر دې مهاله پورې موږ ټول ناروغان چې تداوي شوي دي او زموږ سره بستر دي 519 کسه دي. دا راته ووایاست چې تاسو څو دورې لرئ؟ څو دورې دلته په مثال یوه دوره لرئ، دوې لرئ، درې لرئ؟ دلته یو کس چې په نشه روږد دي څومره وخت دلته تاسو د دې درملنه کولی شئ، تداویه کولی شئ؟ د مریضانو درملنه ستا عموما کې موږ 15 ښځې یعنې یوه نیمه میاشت موږ د دې اوله دوره درملنه لرو. خو ځینې داسې مریضان بیا پېښېږي چې په دې دوره کې روغېږي او ځینې کسان پېښېږي چې هغه په دې دوره کې نه روغېږي، بیا د دوباره دپاره موږ بستر اوسي تقریبا 90 ورځې کېږي. نو دوی اوله دوره زموږ سره 15 ښځې لري چې اکثریت مریضان په دې دوره کې جوړېږي او د خپلو کورنیو سره یو ځای کېږي. ډېره مننه. تاسو ته که یو څوک راځي مراجعه کوي چې دلته زما مثال وراره د ورور ده غواړي چې دلته ستاسو په روغتون کې بستر کړو، کومه مرحلې لري؟ دوی باید څه وکړي؟ کوم کار باید دوی وکړي؟ دوی اوله واري خو د روغتون اصول داسې دي چې خپله دا کس چې د پیواز بیا راولي یا د کورنۍ غړی بیا راولي یا یو بل قریب راولي او د هغه وروسته دلته موږ هغه کس راجستروو، موافقه ځینې اخلو، د کورنۍ د پیوازان څخه هم موافقه اخلو. د 45 ورځو دپاره دی موږ بستروو او 45 ورځې وروسته موږ خپله د پیوازان سره اړیکه نیسو او خپل مریض په لاس ورکوو چې تداوي سوی او کم مریض چې نه وي تداوي سوی بیا کورنۍ راغوښتل کېږي. د دومې دورې دپاره چې کوم وخت موږ مریض بستروو بیا د کورنۍ په موافقه او د مریض په موافقه دی دلته بستریږي او په خپله خوښه باندې جوړیږي. دا راته ووایاست چې څومره ډاکټران ورته لري، کارپوهان او کارشناسان څومره ورته لري؟ زموږ د روغتون تشکیل چې دا ټول پوره سوی 3 تشکیل لرو، ټول کسان مو استخدام شوي دي او 3 ډاکټران ورته لرو، دغسې 3 روشناسان لرو، 3 نرسان لرو، 3 مشاورین لرو د تداوي دپاره، 15 دانې اجتماعي کارمندان لرو، اداري سټاف کې زه خپله کار کوم، مالي مدیر لرو او نور ټیټ پرسونل لرو چې هغه ګاردان دي، صفاکاران دي، اشپزان دي، دوبي ده او 3 ټول زموږ تشکیل ده او ټول تشکیل د اوس دپاره زموږ د روغتون دا ډک ده او پوره ده او فعالیت کوي په روغتون کې. دا راته وایاست دواوې څنګه دي؟ دواوې تاسو لرئ او که هغه کورنۍ به د خپل کوم کس چې دلته بستروي هغه به ورته راوړي؟ تر کومه حده چې په دولتي سیستم کې زموږ واسه کار کوي هغه دواوې ټولې مکمل موږ دلته ورته پیدا کوو. ځینې دواوې د مؤسسې څخه اخلو، ځینې دواوې د صحت عامه زموږ سره کومک کوي، هغه موږ ته دواوې راکوي او نور انشاءالله تعالی د مریض کورنۍ ته هېڅ ضرورت تر ډېره حده پورې ډېر وخت دپاره نه پیدا کېږي. یو داسې مریضان ځینې مریضان ډاکټر ته وړي او هغه دوا داسې مثال چې هغه دوا چې موږ دلته نه لرو هغه دوا ورسره وړي، هغه هم د یو ضرورت په اساس کني هر څه موږ دلته لرو، دوا لرو، غذا لرو، کم چې د مرکزي دفتر څخه موږ ته نور هم راغلی ده، که دوا په اړه ده که د غذا په اړه ده، موږ ټول هغه مکمله تداوي دلته کوو. د مریض د باندې څه ته ضرورت نه پیدا کېږي. ډېره مننه. هغه کورنۍ چې غواړي چې خپل ورونه اولادونه چې په نشه روږد وي دلته یې راوړي ستاسو په روغتون کې د درملنې لپاره بستر کړي، باید دوی کوم کار اول وکړي؟ دوی فقط صرف او صرف دوی څه خاص کار غواړي نه، دوی صرف او صرف معتاد مریض زموږ ته روغتون را رسوي او موږ ته زموږ سره دا موافقه کوي مریض او د معتاد کورنۍ چې دا مریض دلته بستروم او باید تداوی کم، نور هېڅ مشکل نه لري. او دې دپاره موږ د عامه پوهاوي ټیمونه لرو، اجتماعي کارمندان چې هغه ساحې ته وځي، په هفته کې 3 ورځې وځي، په ساحو کې ګرځي، د دې په خاطر چې دا روغتون ته معتاد مریضان را انتقال شي او د دغو تداوي وسي. ډېره مننه مدیر صاحب محترم چې موږ ته وخت راکړ. خیر ستاسو څخه هم مننه، یوه نړۍ مننه چې تاسې رالاست او دلته زموږ په روغتون باندې خپرونه جوړوئ. خیر اوسئ. د ملي ټلویزیون لیدونکو ستاسو له مینې، حوصلې او زغم څخه ډېره مننه. نن مو خپرونه د زابل ولایت د معتادینو
د درملنې 50 بستریز روغتون ته ځانګړی کړی و چې په دغه روغتون کې له هغه په نشاروژ کسانو سره مو خبرې وکړې چې دوی دلته اوس درملنه کیږي د هغه ترڅنګ دلته چې د دوی خدمات وړاندې کوي لکه ډاکټران او نور هغه کارمندان چې دلته د دوی ته مشورې ورکوي او یا هم دوايي ورکوي د هغه ترڅنګ مو د روغتون د عمومي اداري او مالي مدیر سره خبرې وکړې نو دا تلویزیون اولیدونکو خبرونه تر بلې داسې خبرونه چې بیا تاسو خدمت ته حاضرېږئ اجازه راکړئ ښه وخت ولرئ